السلام علیکم دوستانو. السلام علیکم. وارث خانه ښه یې جوړې په خیر یې. وارث خانه زما د اکا زوی دی، زه پر نیټ باندې لګیا سم، دی په لاهور کې دی، زه په چمن کې یم. زه پر نیټ باندې لګیا سم، دی زما څه عکسونه اخلي، ما له یې راواستي، نو زما ټول ډیټا د ده سره دا څنګه کېدلی شي؟ زه پر مسنجر لګیا یم پر نیټ باندې، دی زما تصویران جوړ کړي راوایستی، دا څنګه شی کېدلی شي؟ دا شی ویډیو جوړه که ده، لږ معلومات یې په لاس راکړه. زه پر نیټ باندې لګیا یم، زه په چمن کې یم، دی په لاهور کې دی. دی ما ویني چې ته دلته زما سم تصویران اخلي، ریکارډینګ راڅه کوي. ګورئ دا کس په وایس میسیج کې وایي چې زه د خپل موبایل نه خبر هم نه یم، زه چې چېرته ځم هلته کې زما تصویران زما په موبایل اخلي او ما ته بیا په مسنجر ولګي، راته وایي چې ته په دې ځای کې لکه زما ځای پته ورته لګي، زما نه تصویران هم اخیستی شي زما د موبایل په ترو. نو بالکل داسې کیدای شي دوستانو، داسې کیدای شي چې یو کس ستاسو په موبایل کې یو اپلیکیشن یا داسې سیټینګ وکړي چې ستاسو موبایل ټول کنټرول دی د خپل موبایل څخه واخلي. یعنی ستاسو موبایل هر کس کولی شي چې د خپل موبایل نه کنټرول کړي. تاسو به دا څنګه معلوموئ او دا به څنګه تاسو بیا ختموئ؟ نو ګورئ دوستانو، تر ټولو اول خو که چېرته ستاسو موبایل زیات ام بي وهي، ستاسو موبایل ګرمیږي، تاسو استعمالوئ هم نه زیات خپله ګرمیږي، ستاسو موبایل په خپله چارج زیات وهي، یعنی تاسو استعمالوئ نه بندې کېږدئ، کلاوي ډیټا آن وي کېږدئ، نو هغه ام بي چارج چې کم دی زر وهي. نو دوستانو دا ټول شیان چې تاسو کله په خپل موبایل کې وګورئ، نو ستاسو موبایل چې کول ستاسو لپاره ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې ډېر داسې اپ شته، داسې سیټینګ شته چې ستاسو په موبایل کې څوک وکړي، ستاسو کیمرا هم ان کولی شي، ستاسو ځای هم در معلومولی شي، ستاسو په موبایل کې تاسو چې څه کوئ هغه هم کتای شي. نو د دې لپاره به تاسو دا څنګه چې کوئ دا به څنګه ختموئ، دا ټوله طریقې در زده کوم دوستانو. ویډیو تر اخره وګورئ، تر ټولو مخکې دا ویډیو له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ تر څو هغو ته هم د دې په باره کې پاته ولګېږي. ګورئ تاسو وایس میسیج وکتل، دا تاسو ته ډېر غټ نقصان در کولی شي که چېرته څوک ستاسو په موبایل کې داسې سیټینګ وکړي چې ستاسو د موبایل کیمرا هم د دې په کنټرول کې وي، نو تاسو سره دی هر څه کولی شي چې څه غواړي کولی شي. بالکل دا ممکن دي دوستانو، داسې اپ شته چې ستاسو په موبایل کې انسټال کړئ، ستاسو هر څه چې کوم دي دی کنټرول کولی شي. نو ویډیو که چېرته تاسو تر اخره وګورئ، تاسو به ډېر څه د دې ویډیو نه زده کړئ. دا خاص ویډیو چې کوم دوست تاسو ټولو لپاره دو، خو د کم کس چې ماته میسیج کړی دي انشاءالله دا ویډیو چې صحیح طریقې سره ته وګورئ پوهه به شئ دا کم سیټینګ چې ستا په موبایل کې کړی دی، نو تا ته به پته ولګېږي چې ستاسو موبایل د څه شي په ترو هیک دی. نو ورځو همدې طریقې ته دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ، تر ټولو اول دا ویډیو حتما شیر کړئ تر څو نورو دوستانو ته هم پاته ولګېږي. تر ټولو مخکې دوستانو له دې څخه تاسو زموږ ویډیو در سره شیر کړئ، که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ، د ویډیو هم ضرور لایک کړئ دوستانو. همدغه شان نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ، که چېرته زموږ پاڼه مو فالو کړې وي نو د بیل ایکن باندې کلیک وکړئ، دا په دې آل باندې کلیک کړئ. ښه دوستانو، نو اوس تاسو به څنګه معلوموئ چې ستاسو موبایل ستاسو د موبایل کیمرا ستاسو موبایل باندې چې خبرې کوئ، ستاسو ګیلري، ستاسو ټول موبایل خو د بل چا په کنټرول کې نه وي. د دې ډېر شیان کیدای شي کله چې څوک ستاسو موبایل هیک کوي، ستاسو موبایل کې یو داسې اپ ډاونلوډ کړي، هغه بیا ستاسو په موبایل کې ښکاري هم نه، خو د هغې اپ په ترو ستاسو کیمرا، ستاسو موبایل خبرې کله چې چا سره موبایل کوئ هغه اتومیټیک ریکارډ کېږي، بیا یې هغه کس ته په ایمیل یا په داسې ترو ورلګي انلاین چې دی ستاسو هر څه کتلی شي، ورسره همدغه شان ستاسو کیمرا. نو د دې لپاره ګورئ دوستانو، زه تاسو ته یو څو طریقې در زده کوم. د دې پېژندل ستاسو لپاره ډېر زیات ضروري دي. تر ټولو اول خو تاسو په اولني کمنټ کې به د دې اپلیکیشن لینک وي، که چېرته کمنټ خو تاسو پېژنئ، نو که چېرته بیا هم په دې اپ ډاونلوډ کولو کې تاسو ته څه ستونزه راځي ماته یې کمنټ کوئ. ګورئ دا اپ دی، په دې باندې زه کلیک کوم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړو ګورئ دلته کې به تاسو ته لاندې د سکین بټن درکوي، دا بټن دی، په دې باندې به کلیک وکړئ، په دې باندې لوډینګ شروع شي. تر ټولو بهترینه طریقه دا یو دو چې تاسو څنګه یو داسې اپ یو داسې په موبایل کې سیټینګ معلومولی شئ چې ستاسو موبایل ته خطره هم جوړېدای شي. اوس دا لوډینګ کوي، ګورئ د لوډینګ سره ما په دې کې اوس د تاسو ته درښیم.
د چې کله 100% ته ورسېږي دوستانو دې ما ته ډیو ریکارډر زما په موبایل کې نور یو هم داسې اپ نشته چې هغه زما لپاره خطرناک وي خو ډیو ریکارډر زما لپاره خطرناک دی ما ته پته ده خو بیا هم زه استعمالوم په دې کې ډېر داسې اپشن دي چې ما ته خطرای جوړېدای شي خو دا ډیو ریکارډر چې دی دا د موبایل د سکرین ریکارډینګ لپاره دی ګورې دوستانو دا چې کم دی دغه شان اپ چې کله تاسو ته راوالي نو تاسو حتما دلته کې د ډیلیټ بټن څه دی په دې باندې کلیک وکړئ هغه اپ چې کم دی تاسو د خپل موبایل څخه ډیلیټ کړئ یو خو د موبایل کې د یو داسې اپ چې تاسو لپاره خطره جوړوي لکه د کس وایس میسیج چې تاسو وریدو نو دې ورو لپاره زه وایم چې که چېرته ستاسو په موبایل کې داسې اپ ګیر شي نو حتما یو سکرین شاټ یې واخله موږ ته کمنټ کړه اوله طریقه خدا شوه دوهم دوستانو ګورئ هر یو کس پلی سټور لري پلی سټور ته به لاړ شئ پلی سټور کې به دوستانو تاسو په دې خپل آیکون باندې کلیک وکړئ بیا به دوستانو دلته کې تاسو پلی پروټیک دا اپشن درکوي پلی سټور ګورئ دا پلی پروټیک باندې به کلیک وکړئ کله مو دوستانو چې په دې باندې کلیک وکړو ګورئ دلته کې سکین بټن درکوي خو دا یا په صحیح طریقې سره کار نه کوي لکه هغه اپ چې کومې طریقې سره کار کوي ګورئ دا سکین کوي دا هم هغه اپ معلوموي هغه ستاسو په موبایل کې هغه سیټینګ معلوموي کوم چې ستاسو لپاره خطره جوړوي نو دلته کې ګوره دی وایي چې زموږ په موبایل کې داسې ډینجرز داسې اپ نشته چې زموږ لپاره خطره هم جوړوي دوهم دوستانو ګورئ تاسو به لاړ شئ چېرته سیټینګ ته به لاړ شئ دا سیټینګ دی سیټینګ ته زه لاړم سیټینګ کې به دلته کې زه ولیکمو اپس مې چې ولیکلو سرچ مې کړو ګورئ دلته کې موږ ته اپس رالو په اپ باندې مو کلیک وکړو دلته کې منیج اپ باندې مو کلیک وکړو ګورئ دلته کې به موږ ته ټول هغه اپ راشي چې کوم موږ تاسو انسټال کړی یا زموږ په موبایل کې د کمپنۍ نه وي خو که چېرته ما ته داسې اپ راشي چې ما نه وي انسټال کړی هغه اپ له دې څخه تاسو ډیلیټ کړئ ځکه چې داسې اپ شته چې ستاسو دلته کې نه ښکاري پټ کړي وي خو ستاسو سیټینګ څخه چې کوم ځي ما در وښودو د دې څخه یې معلوموه شئ که بیا هم ستاسو موبایل ګورئ بیا به څنګه چې کوئ کله چې دا سیټینګ وکړئ بیا به تاسو موبایل ډیټا آن کړئ لوګ به کوي چېرته به کېږدئ که بیا هم ستاسو موبایل زیات چارج وهلو ستاسو موبایل په خپله ګرمېدو ګورئ دوستانو ستاسو پیکیج چې ستاسو د استعمال نه زیات ختم ام بي زیاته وخله نو تاسو خپل موبایل حتما ریسټور کړئ تاسو خپل موبایل کې هر څه یو ځل ریسټور کړئ هر څه ډیلیټ کړئ ختم کړئ که ریسټور کولو طریقه نه درځي انلاین سرچ کړئ په یوټیوب کې سرچ کړئ په فیسبوک کې سرچ کړئ که بیا هم تاسو په دې طریقې باندې پوهه نه شئ چېرته یو ملګري ته ورشئ یا یو دکاندار ته ورشئ هغې په تور خپل موبایل چې کوم دی مکمل ریسټور کړئ هغې وروسته بیا تاسو خپل کوم اپ چې کوم دی لکه فیسبوک شو داسې نور شیان شول هغه بیرته پکې انسټال کړئ د موبایل چې کوم دی دا ستاسو لپاره ډېر غټ مصیبت جوړېدای شي نو دا سیټینګونه ستاسو په هر موبایل کې ډېر زیات ضروري دي ګورئ دوستانو که چېرته تاسو د خپل عزت خیال ساتئ نو دا کار حتما وکړئ د ویډیو هم له خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ دوستانو ضرور شیر کړئ تر څو دا طریقه هر چا ته فاته ولګېږي نو که چېرته مو زموږ دا معلومات خوښ شوي وي ویډیو ضرور لایک کړئ تر بلې ویډیو د لیالا په امان